دغه رنګ د بل ملګری و چیرې دغه چې دی د جادو ولې اثر کوي د ټوپک ولې اثر کوي و جادو خو باطل شی دا ولې اثر کوي او د ټوپک ولې ډس کوي سړی وجني دا زار ولې اثر کوي زار اثر کوي کنه کوي جادو یو بیماری ده امتحان دی ازمایش دی شیطانی کلمات دی اثر پکې دی بعض خلک دا کفر دی او باطل شی دی اثر پکې دی اعظم شیخ عبدالسلام سے ویل وزه تعالی باطل اثر پیړه در کما سی به اثر پکې شته کنه دا وګ بدی سوځيږي او 100 غنټه وادي ورته نو دا اسی په ځل خبرې دي یو طرف ته پیغمبر خبره چې راغه به کې عقل مچلاوه په امتحان دی ازمایش دی و دې کې توس عقل چله چې او دا چل او دا چل په آرام کې خپل فلسفې د ځان سره سمباله چې د نبی له قرآن حدیث قرآن کې الله فرمایي وما هم بضارين به من احد الا باذن الله په دې جادو باندې دوی چاته ضرر نشو ورکولای مګر د الله په اذن باندې الله رب العالمین په دې باطل شوونه کې بعض وخت کې اثر چولې د ازمایش ته چې چانه ډوډۍ را پټه کې باطل ډوډۍ را پټه کړه ځکه حلال نه ده حرام چې وی خوري مړی دي کنه چې وی خوري خېټه دي مړش باطل کار دی کو موړې کړی د سیمو آی چې باطل کې اثر نشته چا ویلي دا ستا غلطه خبره ده باطل شی اثر پکې د ازمایش دی د امتحان وای دا د سینه کچا باندې بیماری راځي پیغمبران باندې سر درد راځي تب پی راځي ستړیواله پی راځي دا ازمایشونه نو دا شانته جادو هم یو امتحان دی الحمدلله دی لاجونه شته سارو ما خام اسکار پابندۍ سره کوه آیت الکرسی ارموز نه بعد وایا او سارو ما خام درې اخیری سورتونه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سارو ما خام درې زله وایا او د کېدو وخت کې وایا داسي لګي لاړې وسره دغه سر نه والا کم ځای پورې چې لاس رسې درې ځلې په بدن راکاږه او هر موز نه بعد باقي یو ځل وایه دا درې سورتونه آیت الکرسی دا ټول جادوګر راول او مخامخ ودروي تاسو جادو کوئ زه به دا سورتونه وایم په جادو کې ډېر طاقت دی که په قرآن کې ډېر طاقت دی وهم به بیا نه کې وهمونه مه کوه اسکار کوه انشاءالله او دا سورتونه وایه او مچاله ځه چېرې چې زما په دې سر داسې بوج راځي ته لږ وګوره نو چا بس چل خو نه یې کړی په ارام کښېنه هغوی دکانداري ده تا باندې باسي چېرته ټینشن یې به درته چې اوهو ډېر خطرناک جادو باندې شوی دی چاته ویل که تا باندې خو 200 هندوان ناستې دي پیریان دا خو ډېر ټایم غواړي او ډېره غټه خرچه راځي دا ګپونه دي ډرامې دي دا شی مه کوئ خپل اسکار کوئ سارو ماښام اسکار کوئ هر مونځ نه بعد اسکار کوئ انشاءالله تعالی الله به مې حفاظت کوي